کړو نو 4,000 نفرو ته دلته د کار زمینه مساعده شوه. په داخل د افغانستان کې د پیسو پړسوب چې کوم رامنځته شوی دی هغه حل فصل کړي. موږ بیا رئیس الوزرا ته یو پیشنهاد وکړو چې موږ دلته ډېره سرمایه‌ګذاري کوو. د ځاځي ګروپ له لوري د کابل ښار په بګرامیو سیمه کې په هغه مارکیټ کار روان دی چې زرګونه ځوانانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. د کابل په بګرامیو کې یا د ځمکه د مالیې وزارت اړوند ده چې په دې یو 50 جریبه ځمکه په یوه او دوه پوړونو کې دوکانونه جوړ او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. یاد مارکیټ د یو منظم پلان په اساس جوړیږي چې 2000 دوکانونه به پکې موجود وي. دلته تقریبا تر 2000 دوکانونه دي چې د هر دوکان کې موږ 2 نفر حساب کړو نو 4,000 نفرو ته دلته د کار زمینه مساعده شوه. یعنې دغه نه زیات مساعده کې دغه یو 50 جریبه ځمکه دی د وزارت مالیې مربوط دی او 3 وارې دغه داوطلبۍ ته اعلان داوطلبۍ ته یې ورکړه او 3 وارې بغیر د موږ نه چا ګډون پکې ونه کړو ځکه دا ډېره شاړه ځمکه وه، ډېرې کندې کفرې لوړې ژورې لرلې. موږ یو ریسک وم اخیستلو او دا ماواره کړه، کار مو پکې شروع کړه. یو 50 جریبه ځمکه دی، یو منظم مارکیټ چې د ټولو معیارونو په درلودلو سره به انشاءالله جوړیږي. یاد مارکیټ اوس مهال د 6 کلونو لپاره د ځاځي ګروپ ته په قرارداد ورکول شوی چې 400 میلیونه افغانۍ له ګټو باندې راځي او چارې به په 2 میاشتو کې بشپړې شي. دا خو موږ ته 6 کلونو پر راکړل شوی دی، 3 کاله اوس 3 کاله تمدید و. موږ بیا رئیس الوزرا ته یو پیشنهاد وکړو چې موږ دلته ډېره سرمایه‌ګذاري کوو، تقریبا د 4,500 میلیونه افغانۍ پرې سرمایه‌ګذاري کېږي او د موږ ته وخت اضافه شي. خوشبختانه هغه موږ عریضه کړې وه، هغه موږ ته یو حکم راکړی دی چې اوس وزارت مالیې ته مو راوړی دی او هیله لرو وزارت مالیې نه هم چې په نږدې راتلونکي کې هغه راته 10 کلن کړي او رئیس الوزرا یو حکم راکړی دی او دا 10 کلن اوس خو 6 کلن دی او موږ هیله لرو چې دا 10 کلن کې راته. د ځاځي ګروپ دغه مسؤل په ټولو سوداګرو غږ کوي چې اسلامي امارت د پانګونې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي او له دې فرصت څخه دې ګټه پورته کړي او په هیواد کې دې پانګونه وکړي. اوس خوشبختانه اماراتو سوداګرو ته تجارانو ته ډېرې اسانتیاوې راوړي دي او د سرمایه‌ګذارۍ دپاره یې ډېر اسانه قوانین جوړ کړي دي ورته او اوس سوداګرو ته موږ د خپل ځکه موږ ته په ډېر کم په اسانه شرایطو د بازار مثلا موږ جوړ کړو. باغ بالا مو نیولی دی، باغ بالا پارک جوړوو، په خیرخانې کې یو بل پارک دی په نوم د پارک جهان، هغه انشاءالله په د اقتصادي کمیسیون نه مو کار خلاص کړی دی، په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله هغلته هم کار شروع کوو. دغه د اماراتو اسانه قوانینو د تجار منافع، د ملت منافع او د خپله د دولت منافع په نظر کې نیولي دي، قراردادونه ورکوي. یعنې موږ تجارانو ته موږ همدا پیغام ورکوو چې راشئ خپله سرمایه دلته راوړئ، دلته په خپل ملک کې ولګوئ او شرایط اسان دي. امارات تاسو سره په همکاري کې د همکاري در سره کوي. اقتصادي شنونکي بیا د افغان پانګوالو هڅې ستایي او زیاتوي چې افغان پانګوال کولی شي د هیواد په بیا رغونه کې مهم رول ولوبوي. د خصوصي سکتور کړنې لاسته راوړنې د هغوی پروګرام او پلان د افغانستان لپاره د ستایلو وړ دی. بالخصوص چې دمګړې کومې پروژې په افغانستان کې بالخصوص په کابل کې روانې دي، هغه که د جوړولو دي، که هغه د سرمایه‌ګذارۍ راجلبول دي او یا هم د افغانستان په نورو ولایتونو کې نورو سیمو کې کومې پروژې یا کوم پروسس په لاره چول شوي ده ټول د ستایلو وړ دي او د امید په سترګو او د هیلو په سترګو ورته کتل کېږي. د خصوصي سکتور پر شانو باندې ډېر اوږد بار پروت دی، ډېر اوږده لار ورته پرته ده. خصوصي سکتور ډېر نه ستړي کېدونکي مزل کړی دی او نور هم مزل ورته پاتې دی چې تر څو څنګه وکولی شي په داخل د افغانستان کې د پیسو پړسوب چې کوم رامنځته شوی دی هغه حل فصل کړي. د دغه مارکیټ له جوړېدو سره به د کار په بازار کې ګڼ شمېر کسان په کار بوخت شي. په دې مارکیټ کې مسجد، هوټل او د پارکینګ اسانتیاوې په نظر کې نیول شوي دي.